وسلوال غله تېره شپه د کابل ښار 5مې ناحیې اړوند د غضنفر بانک پخواني کارکوونکي او د ټاکنو کمیسیون یو مشاور دین محمد هیوادوال کور ته دننه شوي او نوموړی د چاقوګانو په ګوزارونو وژلی دی. ظاهراً په دغو تصویرونو کې ښکاري چې دین محمد د کور په انګړ کې له وسلوالو غلو سره لفظي او فزیکي شخړه هم کړې او تر هغې وروسته د 5 غلو له لوري وژل شوی او ستونه یې ور پرې کړی دی. حادثه داسې وه چې د کس چې وفات شوی و دلته د کور کې د 4-5 نفره مسله راغلي وه. د کور نه چې راوتلی لیدلي چې مسله کسان په اولۍ کې دي نو عین مشاجره لفظي چې ورسره کړې ده دو وار په ده کړی ده نو ده چې وار کړی ده د نایه د غاړه کې 3 چاقو لګېدلی و په څه چې یو دانه یې په ستونه کې لګېدلی و بیا چې ستون نه خطا شوی بیا ستونه ورته پرې کړی بل یې په قلب سینه باندې وهلی و. نو له هیوادوال څخه یو وړوکی زوی او 4 لورګانې پاتې دي. د نوموړي د کورنۍ غړي حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې بولي او وایي چې خلک هیڅ ځای کې د مسئولیت احساس نه لري. از طرف شو گشت و گذار در این ساحه بسیار مشکل است. 6 خانه 7 خانه اون طرف اگه ما بریم به خانه دوست ما زنگ به یکی دیگه میزنیم بیرون میشیم امرای چوب و سوته و بید میریم به خانه یکی دیگه. امنیت کاملا خراب است. دیگه از دولت تقاضای ما نیست که امنیت ما را بگیرن. دولت هیچ دقیقه از این گپا نیست. د 5مې ناحیې اوسیدونکي په یاده ناحیه کې د امنیت له خرابوالي سخت ناراضه دي او پر امنیتي ارګانونو نیوکه کوي چې د یادې سیمې امنیت ته پام نه کوي. دوی وایي چې وروسته له ماښام نه په ډاډه زړه نشي کولی چې له کوره بهر شي. وضعیت په دغه 5مه ناحیه کې 5مه حوزه کې ورځ تر بلې بدیږي او جنایي قضیې سیاسي قضیې ورځ تر بلې زیاتیږي حتی تر دې چې په رڼا ورځې باندې دکانونه لوټل کیږي. منطقه ما امنیتش بسیار خراب است. حتی بعد از شام ما از خانه برآمده نمیتونیم. دولت نمون دا تقاضا ده چې کله یو مجرم گیر سي ونیول سي او هغه په خپله سزا باندې ورسي. د کابل 5مې ناحیې اړوند سیمه کې په داسې حال کې ناپېژانده کسان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی غړی وژني چې یاده ناحیه کې له دې وړاندې هم څو ځله خلک ترور شوي خو برید کوونکي بیا په تېښته بریالي شوي.